نننې زمونږ سبق سورة المائده شپږمه سپاره 32 نمبر آیات خوانوالی تر آیت نمبر 35 پوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل د وجه د دې واقعینا مقرر کړو مونږ په بني اسرائیل باندې أنه من قتل نفسا بغير نفس دا چچا وجو یوتن بغیر دس جرمنا او فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا یاد پسادنا پزمکا کی نگویا کو وجلد خلق طول ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا او چاچی جواندے کیوتن نگویا قد جوان دکڑل خلق طول. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ او خامخ تحقیق سرا راغلیو دیتا پیغمبران زمن پواضح دلائل باندے ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. بیا یقینا ډیر د دینا پس د دینا پزمکه کې خامخا زیاته کون کیو. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله یقینا سزا داغ کسانو چې خلاف کوي د حکم د الله او د پیغمبر د اغو وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا او کوشش کئی پزمکہ کے د پساد دا چې وجل شي یا پسو لائکڑے شي او تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف او ينفعوا من الأرض یا پریکڑیشی لا سنا ددئی او خپی ددئی عدل بدل یا وشړل شي د ځمکنا. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. دا د دوی د پارا رسوائی دا په دنیا کې او دوی لرا په آخرت کې عذاب دلوي. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم مگر آغا کسان چې توبه ویستا مخکې د دینا چې لاس برشستا سپدی باندې فاعلموا أن الله غفور رحيم. نپوه شئی
یقینا اللہ بخن کے رحم کون کے دے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان اے مومنانو ویری گئی دا اللہ نا وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون او لټوي دتا نزدېکت پنیکو اعمالو او جهاد کوي پلار د الله کې خامخا تاسو بکامیاب شئ